هم په دغه ورځو کې هیرودیس چې د ګلیل گورنر کله چې د عیسی د کارونو نه خبر شو نو هغه خپل نوکرانو ته وویل چې بېشکه چې دا بپتسمه ورکوونکی یحیی دی هغه د مړو نه راژوندی شوی دی ځکه خو ورسره د معجزو طاقت هم دی ځکه هیرودیس د خپل رور پیلوپوس د ښځې هیرودیاس په وجه یحیی گرفتار کړی په زنځیر تړلی او په قیدخانه کې اچولی په دې وجه چې یحیی هغه ته فرمایلي چې د دې سره نکاح کول پتا حرام دي هیرودیس په هغه مړ کړی خو د خلکو نه یریده ځکه چې خلکو هغه نبي ګڼلو خو د هیرودیس د سالګرې په ورځ د هیرودیاس لور د میلمنو په وړاندې داسې وګډېده او هیرودیس دومره زیات خوشحاله شو چې هغه قسم وخوړو چې هر څه چې ته غواړې زه به یې درکم د مور په وینا هغې وویل چې ماله دلته د بپتسمه ورکوونکي یحیی سر په تالي کې راوړه بادشاه چې دا واورېدل نو غمجن شو خو د خپلو قسمونو او میلمنو په وجه هغه دا حکم وکړو چې دا خواست یې پوره کړی شي او د یحیی د سر پرې کولو حکم یې وکړو نو د هغه سر یې په تالي کې ورنه راوړو او جینۍ له ورکړو او هغې خپلې مور له یوړو بیا د یحیی مریدان رالل او د هغه لاش یې واخیسته او ښخ یې کړ او هغې لاړل او عیسی ته یې حال وویل کله چې عیسی دا خبر واورېده نو په یوه کشتۍ کې هغه د هغه ځایه یو خوشي بیابان ته لاړو چې یوازې وي خو خلک خبر شو او په ده پسې د ښارونو نه پیاده روان شو هغه چې غاړې ته راورسېده نو یوه لویه ګړۍ ولیده زړه یې پرې وسوځېده او چې پکې څوک بیماران وو هغه یې روغ کړل کله چې ماښام شو د هغه مریدان هغه له ورغلل او ویې ویل چې دا خوشي بیابان دی او ناوخته دی خلک کلو ته رخصت کا چې لاړ شي چې خپل ځان لا د خوراک څه څیزونه واخلي خو عیسی جواب ورکړ د دې د تلو حاجت نشته تاسو د ځانه دې ته د خوراک څه ورکئ هغې وویل چې موږ سره دلته نور څه نشته خو 15 روټۍ او 2 کبان دي هغه وفرمایل دا مال راوړئ بیا هغه خلکو ته حکم ورکړ چې په کبل پینډه جوړه کړي بیا هغه دا 15 روټۍ او 2 کبان واغیستل اسمان ته پاس وکتل برکت یې ورکړ او روټۍ یې ماتې کړې او هغه یې مریدانو له ورکړې او مریدانو هغه په خلکو تقسیم کړې هغې ټولو ښه په مړه ګېډه خوراک وکړو او هغې چې پاتې شوي ټوکړې راټولې کړې نو 12 ټوکرې ته ډکې شوې نو خواوشا 15,000 سړو دغه روټۍ خوړلې وه چې ښځې او ماشومان پکې شمار نه وو